السلام علیکم ښه راغلاست. نن به موږ د انګلیسي لغات وایو کوم چې د ای څخه سټارټ کیږي. که غواړئ د ډي او سی او د بي څخه وګورئ نو تاسو کولی شئ زموږ په چینل کې هغه وګورئ. ایګل، ایګل، عقاب، هغه مرغه چې باز سره مشابه لري یا باز وي ایګل ورته وایي. ایر، ایر، غوږ. ایګر، ایګر، شوق سره. early، early، وختي. earn، earn، ترلاسه یا ګټل. earphone، earphone، کوشکی. earth، earth، ځمکه. earthquake، earthquake، زلزله. easy، easy، اسانه. eat، eat، خوړل. age، age، څنډه. educate، educate، زده کړه. effect، effect، اغیز یا اثر. egg، egg، هګۍ. eight، eight، اته. 18، 18، اتلس. 80، 80، اتیا. elder، elder، مشر. electric، electric، برقی. elephant، elephant، فیل. 11، 11، یولس. else، else، بل. embarrass، embarrass، شرمسار. emphasize، emphasize، تاکید یا ټینګار. empire، 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 امپراتوری یا سلطنت. employ، employ، ګمارل یا په کار لګول. empty، empty، تش یا خالی. end، end، پای یا آخر. enemy، enemy، دشمن. energy، energy، قوت. engage، engage، بخت یا مشغول کېدل. enjoy، enjoy، خوند یا مزې کول. enormous، enormous، ډېر غټ یا زیات. enough، enough،
کافی یا پوره. ensure ډاډ یا اطمینان. enter داخل یا دننه. enthusiasm جوش یا جذبه. entire ټول یا تمام. entry داخله یا دخول. environment ماحول یا چاپیریال. envision په فکر کې راوستل. epitaph د قبر لیکل. قبر په مقبره کې چې په قبر باندې چې لیکل شوي هغې ته epitaph ویل کېږي. equal مساوي یا برابر. erase غیب کول یا پاکول. یو شی د مخه ایسته کول erase ویل کېږي. error یا error خرابې. escape تېښته. نو دا د نننۍ ورځې لغاتونه د ای څخه کوم شروع شوي. نو نور لغاتونه پاتې هغه به انشاءالله په بله ویډیو کې نشر کوو.